د هرات جامع جومات د هیواد یو له مهمو تاریخي ودانیو څخه دی چې د علمي ځلانده پړاوونو پیژندوی دی او د هغه پخواني تاریخ ته په کتو د دې جومات برخې بیا رغونې او مرمت ته اړتیا لري. د ترکیه هیواد چې په دې وروستیو کې د جامع جومات د پارک د شنو ځایونو بیا رغونې په لاس نیولې وه، له 4 میاشتو وروسته د هغه کار بشپړ شوی دی. دفتر محترم تیکا حدوداً 4 ماه قبل بهسازی و سبزسازی پارک مسجد جامع شریف شروع کردن. در پارک مسجد جامع شریف قسمت بالایی از باغچه ها ثبت شد، آبشارها در اونجا فعال شد، حوضهای لبگردان در اونجا جور شده و از هم مهمتر کاشی های هم در مسجد جامع شریف، کتیبه های هم در مسجد جامع شریف در همون دو سوی پارک سمت شمال و جنوب توسط استاد عبدالجلیل توانا کتیبه ها کار شد و اونجا نصب شده. د ترکیه سفیر د دې پروژې د چارو د بشپړېدو په مراسمو کې وایي هیواد د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ اړیکې د پیاوړتیا په موخه د لرغونو ودانیو په بیا رغونه کې مرسته کوي. د دې پروژې پلي کېدل د دوه هیوادونو ترمنځ د دوستۍ نښه ده. د دې لرغوني جومات پارک مو جوړ کړی او د هغه د مدرسې د بیا رغولو چارې د ترکیې د نیکوکارانو لخوا مخ ته وړل کېږي. دا ټول زموږ د دوستۍ نښې دي. له بلې خوا د هرات والی د کابل او انقرې ترمنځ د همکاریو په لا پراختیا ټینګار کوي. اینا همه دست به دست هم میده و بافت و تعلق و پیوستگی عمیق افغان ترک را نشان میده. ما اظهارات مسرت قلبی خود را از این تعلق و این همکاری ها ابراز میدانم و به نمایندگی از ملت هرات، مردم هرات، دولت هرات، نمازگزاران مسجد جامع شریف و متولیان و خطیبان مسجد جامع شریف از برادران ترک خود در این قسمت ها با ما همکاری کردند تشکر میکنم. له دې سره د هرات د جامع جومات برخې چې د طبیعي پیښو له کبله زیان لیدلی د بیا رغولو په حال کې دي.